ملګرو سلامونه. متحده عربي امارات دي او د عجمان په نوم سیمه ده. ستاسو د معلوماتو دپاره ډېر ملګري په دې خبر دي، خو بیا هم دلته څو امارات دي، څو ځایونه دي که نه، د اماراتو څو ښارونه دي چې مشهور ښار یې تر ټولو نه مرکزي سوداګریز او بانکي ښار دوبۍ ده، چې هغه هم یو هم لوی برخه ده یا ایالت دی، خو اصلا د اماراتو یوه برخه ده. پایتخت چې دی ابوظبي دی. ابوظبي بیا سیاسي مرکز دی او طبعا تجارتي هم دی، تیل هم لري، ځکه دا وطن خو موړ وطن دی په تیلو او په پانګونه. بهرنیان راځي پانګونه کوي، نو ابوظبي شوه. بیا العین دی، بیا شارجه ده، او دلته د شارجې نه چې راتیر شي دلته بیا دغه ځای راځي چې دا عجمان ورته وایي. او دا د دغه جومات چې تاسو ګورئ د دې په څنګ کې د دې وړوکي امارت یا د دې سیمې عجمان د دې مشر دی چې دوی ورته شیخ وایي. دلته شیخان دي معمولا. او دغه ځنګل هم د په خپله جوړ کړی دی، او د ځنګل په څنګ کې هلته اوبه راتېرې کړي دي، سمندر یې راتېر کړی دی، وړوکی سمندرګی یې جوړ کړی دی، او د سمندر او د دغه ځنګل په منځ کې د ده کور دی. نو دا چې اوس پکې روان یم، زه د ګولف په منځ کې روان یم. ګولف یعنې تاسو خپله پوهېږئ چې یو ډول لوبه ده چې خلک یې کوي، او ډېره په لویدیځ کې ډېره موډ ده. او دلته اکثره لویدیځوال راځي که نه، امریکایان او اروپایان راځي، څوک چې پیسې لري دلته استراحت هم کوي، یا یې کورونه نیولي دي دلته. وینې په دغه خوا کې لوی لوی کورونه ورته جوړ کړي دي چې ویله ورته وایي، او دلته اوسېږي او ساتیرۍ کوي. نو بله خبره مې دا درته کوله چې هوا ډېره ښه ده اوس، ځکه چې اوس خو نو د مارچ پیل دی او تر اوسه لا هم ګرمي نشته، د دې نه وروسته به ګرمي پیلېږي. زه چې لندن نه راغلم بارانونه مې ځان سره راوړل، توبه خدای غاړې مې بندې مه کړې. بارانونه را سره راغلل، نو دا خلک ډېر خوشحال وي بارانو ته. اوس چې ځم نو باران به را سره وړم او ګرمي به ورته پرېږدم او ښه هوا به لندن ته را سره یوسم. نو دغسې کیسې دي ملګرو، په دې هیله چې روغ وئ. زه د ګرمۍ سره ډېر بلد نه یم، نه پوهېږم دلته به سخته وي زما دپاره که ډېر پاتې شم، نو ځکه روان یم لندن پلو. او بیا که ژوند بیا به در سره غږېږم، د اوس لپاره مو په خدای سپارم.